سلامونه ونیکې له دوستانو راځئ نن د یو ښایسته موضوع په اړه خبرې وکړو چې هغه ټول افغانان هغې ته ضرورت لري هغه که څه خارج کې وي او که څه بیرون داخل په وطن کې وي او منتظر د خپل د کیسونو د انټرویو په باره کې اوسي راځئ نن د انټرویوګانو په اړه وغږیږو اکثرا چې موږ مخکې د هغې نه چې موږ ته انټرویو راشي موږ مخکې د هغې نه باید کوم تیاری ونیسو کوم آمادګیانې باید موږ ولرو چې موږ انټرویو ته لاړ شو هلته په صحیح توګه وکولی شو چې کانسلر یا ما کوم کس چې موږ نه پوښتنې کوي هغې ته منظم شکل باندې ځواب ورکړو اول کوم کارونه باید وکړي مخکې د هغې نه چې تا ته انټرویو ورخه راشي وخت چې کله راغی هغوی یو میاشت مخکې تا ته انټرویو ورخه رالیږي یو میاشت حتمي او ضروري دا دی چې یو میاشت مخکې تا ته ستا انټرویو ورخه راځي چې کله ستا انټرویو ورخه راغی ته باید کوم تیاری ولرې مخکې د هغې نه چې تا ته انټرویو ورخه راشي او ته به تا ته پته وي چې مثال کوم اسناد تا لیږلي دي ستا کیس د څه شي په اړه دی تا کوم اسناد سپارلي دي کوم چې شیانو ته ته ضرورت لري دغه ټول شیان تا سره شته دي او تا سره هغه ثبوتونه موجود دي کوم چې تا لیږلي دي هماغه سفارت ته یا هماغه که چېرته داخل د امریکا اوسئ هماغه ډپارټمنټ یا یو اس سی ایس ډپارټمنټ ته نو اول خو دا دی چې مخکې د هغې نه چې ته انټرویو ته لاړ شې ته به یو منظم کالي واغوندئ یا یو منظم سوټ یا درویشي واغوندئ چې هلته لاړ شي منظم ښکاره شي تر څو هغه دا هم یو اغیزه لري کانسلر باندې ته غیر منظم هلته لاړ شي چې ویښتان دې صحیح نه وي مخ دې مثال وینځلی نه وي مثال لباس دې صحیح نه دا هم یو قسم هغې مثال بد معنی ځکه چې دا اخلاقي شکل باندې دا ښه نه راځي نو هغې د خاطره ته به یو ښایسته لباس واخلئ ځان ته یو ښایسته بوټان واخلئ یا تر متر دا شیان به ځان باندې ووهي هغې نه وروسته بیا نور باید کوم کارونه وکړي هغه کوم فورمونه چې تا ډک کړي دي باید هغه ټول مطالعه کړي کوم فورمونه کې چې تا کوم سوالونو ته تا ځوابونه ورکړي دي یا مثلا هغه وکیل چې تا نه پوښتنې کړي دي مثلا هغه شخصي وکیل چې تا که چېرته تا نیولی بیرون د افغانستان خو وکیل نشته د هر څوک بیچارهګان ځي خپله انټرنیټ کلبونو کې خلکو نه مرسته غواړي پیسې ورکوي د پیسو په بدل کې هغه فورمونه ورته ډکول کېږي نو که چېرته داخل د امریکا کې هستئ نو حتما دلته وکیل لرئ او وکیل تا ته ویلیم دي یعنې وکیل دا هم درته وایي چې دا یو عامه پوهاوی ویډیو ده چې زه تاسو دپاره جوړوم دا فقط عمومي یو پوهاوی دی چې تاسو ته یو پوهه حاصل شي نور بیا ته که څوک کولی شي چې که ډېر مشکل لرئ زه ته شخصي وکیلان وګورئ شخصي وکیلان ونیسئ او که چېرته بیرون د افغانستان هستئ نو دلته هم انډیوالان دوستان شته دي انټرنیټ کلبونه شته دي کسان شته دي تجربه لرونکي خلک شته دي چې هغې خواته لاړ شي او هغې نه مشوره واخلئ دا هم یو مشوره ده چې تاسو ته زه درکوم ستا هغه کوم اسنادونه چې تا ډک کړي دي هغه باید ټول اصلي اوسي ځکه چې هغې ته تا لیږلي دي هغه د آنلاین له طریقه لیږلي دي هغه مثال کاپي شکل هلته ځي آنلاین له طریقه ته چې ته لیږي هر څه سکین کې هلته لیږي ته باید هغه کوم شیان باید ته ولرې که چېرته ته داخل د امریکا کې اوسې نو هغه کوم آی ډي کارت تا ته راغلی دی ډرایور لایسن تا ته راغلی دی کوم اسناد چې تا لیږلی دی کوم فرم چې تا ډک کړی دی که چېرته ته ګرین کارت ته دې اپلای کړی نو حسابي پروسس لري نو 415 اتیا فرم ته ډکوي همداسې که چېرته فامیلي دپاره دغه کوي نو هغه بل فرم دی او که چېرته همداسې نور اسایلم دپاره ته اپلای کړی دی نو هغه بل فرم دی دا هر فرم جدا جدا نومونه لري او جدا جدا هغه نمبر لري هغه یو دانه ماته د اس آی وي په اړه چې دی هغه ماته زده دی چې 415 اتیا فرم دی نو هغه ته باید هغه منظم شکل هغه یاد کړې هغه کوم سوالونو ته چې هلته تا ځواب کوم شکل ورکړی دی هغه باید هماغسې ته ځواب هلته ورکړې ستا باید هر څه اصلي ویسي کوم ټول اسنادونه تا سره باید نکاح خط اوسي تا سره باید تذکره اوسي تا سره باید افغانۍ که پاسپورټ اوسي که افغانۍ تذکره هغه تذکره اوسي دغه ټول شیان باید ته منظم راټول کړې او منظم پاکټ کې مثال هر څه باید په یو منظم شکل باید کېږي ځکه چې هلته درنه پوښتنه کوي چې فلاني اسناد ماته راکړه نو ته هلته نشي کولی چې ته هغې وخت ضایع کړې ته ودرېږه چې دلته مې ایښو ته ودرېږه چې دلته مې ایښو ته ودرېږه چې هلته مې ایښو ځکه چې زموږ ستاسو اسنادونه ډېر دي په کمپونو کې زه اسنادونه یې راکړي دي په دغلته راغلي یاستو دلته اسنادونه راکړي دي یا ته بیرون د افغانستان نه چې تاسو راتلئ نو هغه ځای نه تاسو اسنادونه راوړي دي نو که چېرته دا ټول پاڼ کې او په شای کې هلته ویسې ته به ونشي کړی چې هغه اصلي اسناد پیدا کړې مخکې د هغې نه چې ته انټرویو ته لاړ شې دغه ټول باید په کور کې کښېنې او منظم شکل ورته ځای کړي چې دغه پاسپورټ مې شو دغه مې تذکره شو دغه مې آی ډي کارت شو دغه مې ګرین کارت شو دغه مې بل خو منظم چوکاټ کې به مثال په دوسیه کې بند کړئ چې هلته هر یو نه پوښتنه چې کوي وباسي او ورته ورکوي حتی نکاح خط ستاسو د ټکس ورخی که چېرته په امریکا کې تاسو ټکس ورکړی دی هغه ټکس ورخی که چېرته تاسو
ترافیکي ټیکټونه که چېرته لرئ احیانا هغه تاسو نه پوښتنه نه کوي که چېرته ته ټیکټ لرئ او ټیکټ هلته که چېرته ته پوښتنه کېږي د هر شیانو پوښتنه په ګرین کارټ انټرویو کې نشته دی خو احیانا ته که چېرته تاسو نه کېږي نو ته هغه باید هم ځان سره یو ثبوت ولرئ که چېرته اوس نه کېږي نو په پاسپورټ وخت کې درنه کېږي دغه ټیکټونو ته هم پوښتنه هغه وخت هم کولی شي چې مثال هر وخت دا کېدی شي چې تا وکړي ته باید یو ثبوت ورته ولرې چې دغه ټکټ مې اخیستی دغه مې پیسې ورکړې دي دغه مې وکیل نیولی او دغه ټول شیان دي نو راغلو په دې خبره چې هغه ټول اسناد دي چې تا راټول کړو ټول اسناد دي چې دغه کو دا به ټول مطالعه کې دا به ټول دغه کې که چېرته ته فامیلي اپلای دې کړی دی د فامیلونو د ډیټ اف برتګانې باید وګورئ د فامیل مثلا کومه بچیان چې څو دانې لري څو د نومونه چې شی دي سپیل سره که یې زده کوئ چې هغه دی او که نه ډیټ اف برت یې زده کړه که ډیټ اف برت هم نشئ زده کولی نو په ورقه کې تاسو کولی شئ یاداشت واخلئ نو هلته هم تاسو کولی شئ چې ورته چې زه په یادو نشم زده کولی تعلیم نه لرم نو ما دلته دغه کړي دي که یو پوښتنه کوي نو تاسو کولی شئ چې پارچې لرویه هغې ته هغه ځواب ورته ورکړي نو دغلته نور کوم دغه دی چې مثال بله خبره دا دی چې او هغه فورمونه دا دی چې یو آی 415 دی او بل آی 509 دی او بل چې دی آی 10 دی چې دغه فورمونه تاسو لپاره دلته پکارېږي او دلته تاسو ډک کړي دي که چېرته او بل خبره دا ده چې کله چې مثال ته انټرویو ته کېنې که چېرته ته کولی شې چې خپله انګلیسي خبرې وکړې ښه تر ښه او که چېرته نشې کولی نو ته حتمي ضروري تا ته ضرورت دی چې ته باید ځان ته ترجمان ونیسې ځان ته باید یو ترجمان منظم وټاکې یو څوک به چا نه وغواړي یا یو څوک به در سره راشي کولی شي چې هغې ته پیسې ومني او هغه در سره راشي هغې ورځ باندې هغه در سره کومک وکړي او هلته به صادقانه ځواب ورکړي او منظم شکل په راحت شکل هېڅ کوم تا باندې دغه نشته دی او تا باندې کوم جبر نه دی چې تو مثال دغه وکړې ښه منظم کښېنه منظم پوښتنې درنه کېږي او منظم ځوابونه ورته ورکوه پرله پسې ته بله خبره دا ده چې اضافي پوښتنې اضافي ځوابونه مه ورکوه که چېرته تا نه پوښتنه کېږي چې نوم دې څه شی دی ورته پلاني نوم دې څه شی دی پلاني د کوم ځای پلاني ته توضیحات هېڅ په کله مه ورکوه که چېرته ته توضیحات ورکوې نو په هماغه توضیحات کې مثال هغه بیا ګنس کوي هغه بیا مثال فکر کې چې په هماغه توضیحاتو کې کېدای شي هغه بل سوال درنه وکړي هغه مثال هماغه کې بل سوال وکړي همداسې بل سوال وکړي نو هغې د خاطره ته نشي کولی چې هغه توضیحات زیات ورکړي او بله خبره چې کله اسناد وړې ټول باید ستا اسناد چې هلته وړې کنسولر ته چې سپارې هغه باید ټول اصلي اوسي وروړه ته نشي کولی چې هغه سکین کړي او بیا یې پرنټ کړي بیا هلته ویسي نه هغه اسنادونه چې تا سره شته دي او اصلي دي هغه باید اصلي وساتې ځکه چې تا ته هلته درنه غواړي که چېرته ته بیا هغه ورته نه ورکوې نو هغه بیا شک در باندې کوي هغه شک در باندې کوي او هغه بیا نشي کولی چې ته ورته کوم دغه ولري ځکه چې تا سره باید اصلي اسناد خو باید موجود وي او بله خبره دا ده چې کله انټرویو وخت رسیږي نو ته باید لاس 15 دقیقې نیم ساعت مخکې هغې ځای ته ځان حاضر کړې ځکه کېدای شي چې په لارو کې ترافیکي وضعیت ښه نه مثال بعضې وخت بعضې ځای کې بند پاتې کېږي بعضې ځای کې نشي کولی چې په وخت ورسېږي نو هغې د خاطره نیم ساعت مخکې ته باید هغه یو ساعت مخکې د وخت نه ته باید حرکت وکړې هلته یو نیم ساعت یا 15 دقیقه وخت یې ورسېدی پروا نه کوي ځکه کولی شي چې هلته منظم ساه واخلي او هغه ساحه وګوري چې لږ زره هغې ساحې سره بلد شي ځکه چې ډېری انډیوالان دوستان دي چې ما زه ورسره تللی یم ترجمانۍ ته وارخطا کېږي په انټرویو کې وارخطا کېږي وارخطایي دپاره کوم ضرورت نشته دی چې کومې پوښتنې درنه کوي هماغه پوښتنې ځواب ورکړه چې ها او نو بس تا نه هغې نه وایي چې مثال ما ته توضیح راکړه موږ ته دغه ووایه چې آیا تا په افغانستان کې څه کړي دي هغه ټول موږ ته توضیح راکړه هغه فقط ټکي درنه ټکي سوال کوي دومره غټ سوال کوي یو ټکي درنه ځواب غواړي هغه تا نه وایي چې مثال دومره موږ ته ځواب راکړه چې ته څومره ما درته سوال وکړم بس د افغانستان د کوم ولایت دی د پلاني ولایت بس که چې د ولسوالۍ پوښتنه وکړه ولسوالۍ ځواب ورته ورکړه که چېرته پوښتنه ونه کړه ته نشي کولی چې ته ووایې چې د کوم ځای ته ووایې چې د پلاني کلی ما د پلاني ولسوالۍ ما پلاني ولایت یم نه هېڅ ضرورت نشته دی ته هر څه چې افسر درنه پوښتنه کوي د همغې سوال په بدل کې ته ځواب درنه غواړي ځواب ورکړه بس اضافي سوال ته اضافي ځواب ته هېڅ ضرورت نشته دی که چېرته هغه ضرورت لري نو هغه درنه پوښتنه کوي تا ته ضرورت نشته دی چې ته اضافي هغې ته ووایې چې مثال موږ ته دا ووایه نو دغه څو شیان دي چې ما تا ته وویلې چې مثال دا باید ته په یاد کې وساتې نور کوم دغه نشته دی هر څه چې دی ډېر په منظم شکل باندې مخ ته ځي ډېر کومه غټه خبره نه ده
وارخطا کېږئ مه، ځان سره منظم اسناد ویسئ، ځان سره منظم او اصلي اسناد ویسئ، دروغ ورته مه وایئ، هر څه حقیقت ورته وایئ چې زما ژوند داسې دی هغسې دی، دغه زه دلته چې راغلی یم دغه فرصت د خاطره راغلی یم، زه دلته راغلی یم تعلیم دپاره راغلی یم، زه دلته راغلی یم خپله ژوند هم مخته وړم، زه غواړم چې تعلیم هم وکړم، خپله فامیل هم وساتم، خپله د امریکا وګړو ته خدمت هم وکړم، دلته راغلی یم جرم نه کوم، دلته راغلی یم غلط خلکو سره غلط کاروبار زه نه کوم، دلته راغلی یم زه ښه کارونو ته راغلی یم، دا یو فرصت دی ماته، زه غواړم چې دغلته دا فرصت ماته راکړي او دغلته زه ژوند وکړم تر څو زه وکولی شم چې همدغې فرصت له طریقه زه دلته هم تعلیم وکړم، زه دلته مخته ویسم او دلته تجارتونه وکړم چې هم امریکا وګړي هم هغې نه هم برخمن شي او هم موږ یو څه پیسې لاسته راوړو. دغه منظمې پوښتنې ورته ځواب ووایاست، کوم مشکل نشته دی، که اسایلم انټرویو لرئ، که ګرین کارټ انټرویو لرئ، که نور انټرویو لرئ، هر څه چې حتی هغه خلک چې په مثال په بیرون د امریکا کې اوسېږي، مثال په سفارتونو ته ځي وروره دغسې منظم پوښتنې دي. زما هلته په کابل سفارت کې ما یو SMBC هلته ما انټرویو ورکړی دی، نو هلته تا نه داسې پوښتنې نه کوي، فقط تا نه اسناد غواړي وروره، چې کوم اسناد تا یې سپارلی دی هماغه بیرته درنه غواړي او اصلي یې درنه غواړي. دغه شیان باید تا ټول وساتې، کوم شیان چې تا ته راغلي دي، کوم اختارنامه ته لرې، کوم ریکمنډیشن لیټر لرې، کوم HR لیټر لري، کوم دغه لري، دغه ټول باید منظم در سره یو هلته چې موږ چې ځې هلته منظم باید ته هغه منظم باید ته ورته وښایې، هر یو جدا جدا درنه پوښتنه کوي، همداسې که فامیلي یې فامیلي د هر یو د فامیل غړي د هر یو ID کارت درنه غواړي، د هر یو مثال افغاني تذکره یا پاسپورت درنه غواړي، همداسې د ښځې دي، همداسې نور نکاح خط او ټکس ورخې به هم ټکس ورخې زه فکر نه کوم تر اوسه چې زه تللی یم خلکو سره ټکس ورخې ورنه پوښتنې نه دي کړې، خو احیانا ته کولی شې چې هماغه دوسیه کې ځان سره وساتې، که چېرته پوښتنه وکړه ورته چې دغه ما ټکس ورکړی دی، دا مې اول کال، دا دوم کال، دا دریم کال، دا څلورم کال، دا پنځم کال چې کوم وخت نه اوسېدلی یم دلته ما ټکسونه ورکړي دي او بدون د ټکسه ما زه نه یم پاتې شوی، یعنې مثال ما په وخت ټکس فایل کړی دی او ټکس مې ورکړی دی دولت ته. که کمپنۍ کې کار کوي چې هغه د منظم یو هغې ځای نه خو مستقیم کټ کېږي، ضرورت هم نشته د دې ویلو. نو دا ښایسته موضوع ده، ما پوهاوی ویډیو ده، خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي وروره، کولی شي چې دغه ویډیو ډېره مهمه ویډیو ده هغه دوستانو سره شریک کړئ چې هغوی په راتلونکي کې انټرویوګانې لري، په راتلونکي کې منتظر د انټرویو دي چې مخکې نه چې دغسې خبرو څخه آګاهي ولري، نو بیا هم کولی شي چې زما پیج لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او کمنټ کړئ او د نورو دوستانو سره دغه زما ویډیو شریک کړئ تر څو هغوی دغه څخه برخمن او باخبر شي. بیا هم ما سره پاتې شي، ښایسته ښایسته تاسو دپاره ویډیوګانې جوړوم، کوشش کوم چې په دقیق شکل دقیق معلومات درته راوړم، اما اکثرا د عامه پوهاوی ویډیو د دغه کوم خوښي مشوره نه ده، عامه پوهاوی ده، خو بیا هم چې بعضې ټکي زه غلطېږم او بعضې ټکي رانه پاتې کېږي، انسان د نه ویل کېږي، او زه تاسو نه ډېره بخښنه غواړم، ما وبخئ. السلام علیکم، تاسو خدای سپارم، سلام علیکم.